نو د هغه لویو شمېرو سره فرق ولري چې داسې څوک وانمود نه کړي چې مثلا یویز لسیز سلیز زریز لس زریز سل زریز میلیون لس میلیونه سل میلیونه مثلا 50 میلیونه او څو داسې باید دغه نه شي تلقي نه شي، بلکې یوازې دغه ټکی د دې په خاطر ورکول کېږي چې د یو او دوو ترمنځه توپیر وشي. که دا ټکی نه کېدی شي دا یویش وبلل شي، دا 43 وبلل شي، هغه ځانګړي 15. نو دا ضرور دی چې موږ دلته ټکي ورکو. کېدای شي چې نورې علامې م ورکو، خو موږ د ټکو د استعمال په مورد غږیږو چې دې ځای کې ورکولی شو. کېدای شي دا د کامې په شکل باندې، کېدای شي چې د هایپن په شکل باندې چې وروسته ورباندې موږ خبرې کوو. ښه، بل دوه ټکي دي یا شارحه چې ورته موږ وایو. دوه ټکي یا شارحه په کوم ځای کې کاریږي؟ دوه ټکي یا شارحه په هغه ځای کې کاریږي چې کله کله موږ یو مستقیم نقل قول را اخلو د چا، مثلا وایو چې فلانی احمد داسې وویل، محمود داسې وویل. نو کله چې وویل موږ شارحه ورکو. نو د شارحې نه وروسته هغه نقل قول د هر چا چې څنګه دی هغه راخلو. تاسو په خپلو کارونو کې مثلا فلانی وویل چې تاسو په خپلو کارونو کې پاتې راغلي یاست، همدام چې ولیکه اخره کې باید نقطه ورکو، ځکه اوس خو موږ په نقطه باندې پوه شوي یو چې نقطه باید موږ وکارو. نو د نقطې د شارحې د کارولو مورد دغه دی. دا کله چې موږ د یو چا نقل قول راخلو، هغه کېدای شي چې په قوسونو کې هم راواخلو. مثلا د یو حدیث متن دی، د پیغمبر علیه السلام د حدیث متن دی، هغه موږ راخلو. موږ چې حضرت پیغمبر فرمایي دوه ټکي، بیا په قوس کې هغه راخلو. ځینې وختونه یې د قوس نه بیرون هم کولی شو چې راوالو، هېڅ قوس ته ضرورت نه، فلاني داسې وویل. بیا کېدای شي چې موږ په هایپن سره د یو چا خبرې دغه کړو، راواخلو، البته د لیکې د سر نه، د کرښې د سر نه. دا شارحه ده یا د شارحې د استعمال ځای دی چې موږ باید په دې باندې پوه شو چې کله د یو چا نقل قول را اخلو، تر نقل قول د مخه او د هغه د وینا نه وروسته فلاني داسې وویل هغه راخلو. کله انتصابي وینا، یعنې مقصد دا دی چې دا وویل هغه ته انتصاب شو، بیا د هغه وینا راخلو، د هغه د وینا نه وړاندې موږ شارحه کارو. بل درې ټکي، د درې ټکو د استعمال کوم ځایونه دي؟ درې ټکي موږ کومو ځایونو کې استعمالوو؟ درې ټکي معمولا په لیکنه کې د هغې برخې یا کلمې پر ځای کارول کېږي چې لیکوال یې راوړل نه غواړي، یعنې د حذف لپاره یې په لیکنه کې کارېږي. ډېرې خبرې داسې چې مثلا یا څوک د کلام د عفت د وجې نه یو چا یوه خبره کړې ده، هغه د کلام د عفت د وجې نه موږ نه راخلو. زشت الفاظ دي یا نامناسب الفاظ دي یا داسې الفاظ دي چې لږ تر لږه دلته موږ په راوړلو باندې ځان کم محسوسو. نو هغسې الفاظ که چا راوړي وي نو موږ ذکر یې نه کوو، فقط درې ټکي ذکر کوو. نو دا د درې ټکو د استعمال ځای دی. همدارنګه کله چې یوه لیکنه تسلسل پیدا کوي، مثلا موږ وایو چې داسې وشو چې هغه ذکر یې وکړو، خو په آخره کې موږ وایو داسې نور. نو کله چې موږ دا درې ټکي په دې شکل باندې ذکر کوو، دغسې دغه دی، د دې معنا دا ده چې دلته نور هم ډېرې خبرې دي. بیا څه کوو؟ کله چې د درې ټکو ته ادامه، څلورم ټکی ورسره لږ لاندې ږدو. څلورم ټکی هم چې لږ لاندې کړي، خو د دې د معنا دا ده چې دغه درې ټکي چې موږ راخیستي دي او داسې نور، دا په دې معنا چې داسې نور
خو اخر کې چې نقطه ورته کېښوده یا ټکی ورته کېښودو د دې معنا دا ده چې یعنې جمله پای ته ورسېده موږ نورې خبرې کول نه غواړو جمله پای ته ورسېده نو په دې خاطر باندې موږ همیشه چې دی درې ټکي د لیکنې د تسلسل نه وروسته چې نورې خبرې هم شته دی خو دا نورې خبرې زه په دې خاطر نه کوم چې یا وخت نشته دی یا نور څه مسایل دي یا هره خبره چې ده ځینې نزاکتونه دي نو بس اخره کې ورته نقطه ږدي ښه بل د استعمال مورد دا دی چې کله چې د یو چا لیکنه موږ را اخلو وړاندې څو ټکي ږدو د دې مفهوم څه شی دی د یو چا تر لیکنې وړاندې درې ټکي کېښودل معنا دا چې په دې لیکنه کې نورې هم ډېرې خبرې شته دی خو ولې زما د موضوع سره تړاو نه لري کله چې زما د موضوع سره تړاو نه لري نو لحاظ هغه زه نه راخلم نو ځکه درې ټکي ورته مخکې ږدمه یا همدغه درې ټکي په منځ کې راځي تاسو کله یوه تحقیقي لیکنه کوئ د یو چا د ماخذ نه د یو چا د کتاب نه استفاده کوئ د یوې برخې نه هم استفاده کوئ بیا وروسته برخې نه هم استفاده کوئ خو دا په جلا جلا ځایونو کې نه کوئ دا په یو ځای کې کوئ نو مثلا یو 10 پاراګرافه دي په 10 پاراګرافو کې ته د لومړي پاراګراف نه هم استفاده کوې په عین وخت کې د 10م پاراګراف نه هم استفاده کوې نو د دې لپاره په منځ کې درې ټکي د دې معنا ورکوي چې دلته په منځ کې هغه لیکوال نور هم ډېرې خبرې کړي دي خو زما یې له هغه خبرو سره کار نشته دی ځکه زه اولې خبرې راخلم او اخرې خبرې راخلم او بیا هغه ریفرنس چې څنګه لازم دی په هماغه شکل باندې ورکوم نو دا و د شارحې په اړه باندې زموږ د نن ورځې معلومات چې تاسو ته وړاندې شو او همدارنګه د دوو نورو لیکنښو د ټکي او د شارحې او همدارنګه د لیکنښو په اړه باندې عمومي معلومات مو تاسو ته درکړل موږ به د لیکنښو د استعمال درس ته ادامه ورکوو هیله در سره اوسئ نو اوس مهال زموږ دغه درس چې و همدومره و په دې هیله چې وروستي درسونه هم را سره تعقیب کوئ ډیره مننه خوشحاله اوسئ